په غونډه کې د ښاري حکومت ولي امیر حاجي ملا فیض الله اخوند ترڅنګ د پوهنې ریاست څخه احمد جان، د مهاجرینو ریاست څخه مولوي عبدالناصر نصرت، د روغتیا ریاست څخه ډاکټر بریالي رحماني، د اطلاعات او کلتور ریاست څخه مولوي شیر محمد وحدت، د شهدا او معلولینو چارو ریاست څخه قاري اغاولي محمدي او یو شمېر استازو برخه لرله. په پیل کې د غونډې ګډونوالو ته د ښاري حکومت ولي امیر حاجي ملا فیض الله اخوند د یادې کمیټې د فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د په خبره د هر هغه ریاست استازي چې د کمیټې ته راپېژندل شوي دي کولی شي چې په دې برخه کې په ګډه او همکارۍ سره همدارنګه د اسلامي امارت د اصولو په چوکاټ کې د دې کمیټې سره کار وکړي ترڅو ټولنې کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. همدارنګه د هر ریاست څخه راغلي استازي په ښار کې د مشتدنې د کمیټې پلان شوي چارو کې د کار کولو ژمنتیا وښوده او ښاروالۍ ریاست ته یې په دې برخه کې د کار کولو ډاډ ورکړ. د یادونې وړ ده چې یاده کمیټه به د لاسته راوړنو او ستونزو د حل په موخه په دوامداره شکل کار کوي.